تاسو ته دا پته ده چې غزا اسلام کې ډېر لوی شان لري، ځکه چې غزاګانو کې شهادتونه ملاویږي. د غازیانو ډېر فضایل دي. یو دا اوسني غونډګان دي چې د جهاد په نوم باندې مسلمانان وژني، الله دې دوی ته هدایت وکړي. هدایت نه، الله دې په خپل ډرون باندې یو ووایي. لکه امریکا چې خپل ټارګېټ ولي، الله دې د علماو قاتلان د اسمان په ابابیلو باندې ولي، داسې ولي چې تر قیامته پورې هر ظالم دپاره عبرت شي چې دا په کومه ګناه مړه کړه او څومره خلکو ته هم ضرر ورسو. او ظالمانو مرګ خو ستاسو په کار دی، ځکه تاسو مرګونه کړي دي، تاسو ظالمانې وئ او نور ظلمونه مو کړه. آخرت هم تباه کړئ. زناورو ای زناورو خپل قبر ته وګورئ او داسې به نه وئ لکه دا اوس چې وئ. لغړ به قبرونو ته کته کېږي، دا زور به هم ختم شي، ځکه د دنیا حالات را بدلیږي. وتلک الایام نداولها بین الناس. د مخکې فرعونو نه عبرت واخلئ. هغه پرون چې چا ظلم کړو او خلکو له خپو کې پړې وارتول، ستا حشر به همداسې. خو زما د رب حلم زیات دی. قنوت نازله پسې ووئ، دعاګانې کوئ، اسلامي تدابیرو باندې عمل کوئ، الله ته صبر کوئ. کنې داسې غمونه دي چې په کار ده چې موږ ټول مړه شو، ځکه چې خو موږ ته دا امر دی چې صبر کوئ، الله ته صبر کوئ، او الله به انشاءالله د مظلومانو بدل اخلي او ظالم د آخرت نه مخکې دنیا کې تباه کېږي. نو زما مسلمانانو ورونو، غزا ډېر فضایل لري او دې بدماشانو غزاګانې بدنام کړي دي. الله دې نعم البدل راولي. پاک مجاهدین لکه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین.